سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، د طبي عمومي معلوماتو لپاره خان هیلث چینل در سره سبسکرایب کړئ. نن درته یو داسې ساده خو ډیر قوي ماسک درښیم چې د پزې تور دانې ختموي، هماغه دانې چې ظاهري ښکلا مو خرابوي. که تاسو هم له دغې ستونزې کړېږئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. په دغه ماسک جوړولو کې موږ ته یوازې دوو موادو ته اړتیا ده، یوه کاشوغه کافي، یوه کاشوغه اصلي شات. کافي د پوستکي مړې حجرې او اضافه غوړ ختموي. شات بیا انټي باکتریا خاصیت لري، پوستکي ته نرمښت ورکوي او سوري پاکوي. د ماسک جوړولو طریقه: کافي او شات یو ځای کړئ، ښه سره ګډ کړئ ترڅو یو نرم کریم جوړ شي. د استعمال طریقه: مخ مو پرېمنځئ او لږ لوند یې پرېږدئ، بیا د ماسک د پزې په تورو دانو ووهئ، په نرم ډول یې 2 تر 3 دقیقو مساج ورکړئ. وروسته ماسک پرې 10 تر 15 دقیقو پرېږدئ، آخر کې یې په تودو اوبو ومینځئ او سپک مرطوبوونکی وکاروئ. دا طریقه په اونۍ کې 2 ځله تکرار کړئ او د 2 اونیو دننه به ښکاره بدلون ووینئ. پوست به مو صاف، روڼ او پاک شي لکه د ماشومانو پوست. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او سبسکرایب مه هیروئ. خپل نظر را سره شریک کړئ ترڅو نور مفید ویډیوګانې هم درته برابرې کړو. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.